ټول اورېدونکو پوښتنې ته محترم عبدالصمد ورور پوښتنه کړې ده. زه یو چاته شمسیانې په اجاره ورکوم، کله چې پر دغه شمسیانو کال تیر سي دغه کس ماته 3 خورواره غنم راکوي. اوس پر دغه 3 خورواره غنمو زکات شته که یا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدان مصولیا. دا موږ یو داسې مسله لیکلې ده، دا ټول خلک چې ملایان اوري دا ملایان دي په دې ځان خبر کې موږ په ګډو ګروپانو کې مستولې ده، په یوټیوب کې هم پورته کړې ده، لوړ په واتساپ کې هم پورته کړې ده او په ټلګرام کې هم پورته کړې ده، خو پیدا کړي او که بیا چې د ضرورت بیا به موږ وکړو. موږ یو داسې مسله کړې چې تر قیامت هر څه مسلې د اجارې او د کښت راځي یوه نه ده تر وتلې، یوه نه تر وتلې. دا ټول هغه فاسد اوسي صورتونه پکښې دي، د فاسد داسې قاعدې کلیې پکښې دي چې یو صورت هم نه اوسي. دغه چې یو سړی راولاړ چې د چا شمسیانې واخلي، هغه په دې چې په کښتګرۍ کې دی عبارت 3مه دی یا 4مه دی یا 5مه دی، دا بالکل دا عقد فاسد دی. عقد چې فاسد دی تګ وچا ته کېږي اجري مثل ته. اجري مثل د چا پیسې به ورکوي، هغه چې هر څونه د شمسیانې د 3 میاشتې لپاره یا د 4 میاشتې لپاره یو چا په کریا واخلي، په کریا چې کریا در کوم هغه سم د 1 میاشتې کریا در کوم یا د 10 شپو یا د 2 میاشتو کریا در کوم، په هر څونه چې دا کریا وه په هغو روپۍ به ورکوي. خیر هغه چې ستاسو په مابین کې نزاع پورته سي تاسې نزاع نه سره کوئ، ځکه دلته خو اجرت مجهول دی، معلوم نه دی، دا فاسد دی. که تاسې نزاع سره پورته کړه، غږ مو نه کوه او هېڅ مو نه وویله، د شمسیانې درکړې په 3مه 4 ولوې د تا ورکړې شمسیان والا غږ نه وکړي، خو هغه ستاسې مسله به وروسته تر دغه چې نزاع را نه سي هغه به صحیح سي. خو دغه خبره چې دا دی د شمسیانو په اجرت کې درکوي یا د بل شي په هر شي کې چې ورکړي، هغه مطلق د زکات څخه نه وځي. زکات ټول پر هغه چا دی چې هغه ځکه والا دی، دا خو د سړي اجاره نه ده چې اجاره دار بل سړی دی، دا خو جامد دی، دا په اجرت کې راځي. هر څه مزدوري چې پر دې کښت لاړه شي هغه مزدوري د جینې وځي. په د مابین څخه عشر به ورکوي دا ځکه والا، که باوري د نصف عشر به ورکوي، نصف عشر یعنې شلمه به ورکوي، شلمه چا ورکړه پر دغه نسته، هغه پر دې شمسیان والا نسته. خو که چیرې بیا دوی خپله شک پر کړي د شمسیان والا ستا له 3مه ده که 2 خوروار درول شي که 1 خوروار، ستا د خپل حصې زکات پر تا د شروط صحیح کېږي په دې مسله کې. دا موږ هلته پوره تفصیل د تفصیل سره ذکر کړی ده، انشاءالله ستا به هم په خلاصه وي، د هغه درته کافي ده. والله سبحانه ډېره مننه محترم مفتي صاحب، په دې هیله چې محترم